د پروګرام په دې برخه کې ښاغلی لیکوال نجم الدین سعیدي ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راشي او په خپلو خبرو زموږ د نننۍ غونډه ته لا ښکلا ور وبخښي. ښاغلی نجم الدین سعیدي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټول مشرانو، شاعرانو، لیکوالانو ته احترامانه سلام. ځوانان چې دلته راغلي د کاتولیک د افغان کاتولیک ټولنې نه زیات مننه چې زه را دعوت کړی یم. زه چې دلته راغلم دا راته وویل چې که تاسو څه شی لرئ، زه به البته د شعر او شاعرۍ په هغه کې به ډېر شیان وي، خو زه به ځان ته شاعر ووایم که به ونه وایم. کله کله زه یو څه چې مې په دې ذهن ته راځي لیکم، داسې چې دا ځوانان وینم، کله بیا ځوانانو دپاره یو څه هغه کله چې د دې ژوند حالت راځي، د دې ژوند د حالتونو دردونه چې په دې بالخصوص په دې اروپا کې زموږ د وطن خلکو ته دي، هغه د هغه زما په ژبه باندې بیانوم چې دلته ځای نشته د تاسو د دې کاتولیک ټولنې چې زه یې دعوت کړی یم او دا خپل وخت یې ما ته هغه کړی دی، ډېر باید وکړي شي ځکه د نور دوستانو ته دي. شاعر نه یم، بښنه غواړم، زه شاعر نه یم. کله کله یې څه راځي نو وایي شاعر رڼا د علم فن عقل و حکمت پسې ځي، د قام ملت د اتحاد ملي وحدت پسې ځي، د ژوندانه و هر مدار ته یوه نوې نغمه د خوار غریبو د حالاتو حرکت پسې ځي. زه شاعر نه یم. د ژوندانه و هر مدار ته یوه نوې نغمه د خوار غریبو د حالاتو حرکت پسې ځي، او کله محبوبې او ګلانو د ښکلا خبرې، کله د کونډو یتیمانو د غربت پسې ځي، کله صالحو نیاکانو د زړو لار لټوي، کله ایمان د خاوندانو امارت پسې ځي، تل د وطن د آبادۍ لپاره ښه سوچونه، کله ښایسته او پاک قصرو کې سکونت پسې ځي. د شاعر نه یم. کله د شعر په سمندر کې د وطن خدمتګاران ستایي، کله د خیر د خاوندانو ښه عادت پسې ځي، تور ماښامونه د فقیر او یتیم ژړاوې، کله شبنم کله څیلې برېښنا شدت پسې ځي، کله د ګل او د بلبل او د ښکلا سندرې، کله لیلا کله درخو و خوب وسطت پسې ځي، کله ژړا په خلکو کاندي ګریوان سیر لوند په اوښکو، کله یارانو خوږ مجلس او محبت پسې ځي. سعید یې ستایي ښه احساس او احساسات د شاعر، کله یې ژړا کله یې خندا او لوړ همت پسې ځي. بښنه غواړم چې دا زه شاعر نه یم، ولې زما اکثریت کله چې داسې دردونه راځي بعضې شیان وینم پکې څه لیکم، ولې شاعر نه یم. نو ژوند دپاره په فارسي کې هم څه لرمه، په معذرت سره بښنه غواړم. دا یو زندگی چیست؟ زندگی یک قطره باران است که ریزد بر سرت، زندگی یک قطره باران است که ریزد بر سرت، تا که احساسش نمایی آن زمان او رفته است. دا زاړه شولو سام کړو په شوله عمر د سترګو رپ کې تېر شو، د دې 15 کلونو کې زه درته ګورم کله کله داسې سترګو رپ کې تېر شو چې فکر یې کولی نشم سړی، دا په موږ باندې تېرېږي. دست و پایت تر شود سعیدی تا که فکرش میکنی، آن زمان تو نیستی و نه هم آن قطره باران بر سرت. دا د ژوند تعریف و چې ما په دري کې وکړ. زه لکه مخکې چې دوست مې وویل زه شاعر نه یم، ابا کله کله داسې دردونه راځي چې حتی د ژوند نه هم ګیله لرم. دا ژوند د درد و مور د زیږوي ورځې شپې، او چاته سکه مور شي چاته هم لکه میرې، لکه ماته چې زوړ شوی یم او سهار حالت راغلی. په منډو او رامنډو یم خدا مې د لاسا نه کړه، دا ژوند همدا حالت کې په منډو یم رامنډو یم خدا مې د لاسا نه کړه، سخته قهرجنه کبرجنه د خبرې کړي ترخې، دا ژوند د درد و مور د زیږوي او ورځې شپې. ګوره اشارې کوي خبرې کړي پستې، نورو سره ښه ده سره ویشي په تاسې، خاندي او خندیږي یو بل ته اشارې، ما ته ترخې ګوري په ما کاندي مسخرې، دا ژوند د درد و مور د زیږوي او ورځې شپې. وبکې زما سترګې ډېرې ضعیفې دي.
وایي چې اوس زوړ شولې ځای دې نشته په حجرې. ژوند ما ته یې ویلي دي چې وایي چې اوس زوړ شو ځای دې نشته په حجرې، ورک شه زه رسخت توربلا مې درپسې. اوس پوه شوې ای سعیده د ژوند په فلسفې، په داسې د ژوند لوبه کې لنډې شتې قصې، دا ژوند د درد و مور د زیږوي ورځې شپې. ډېر زیات مننه.